د شاه ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. ملګري ملتونه وایي له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدونکو نجونو او ښځو برخلیک له ناڅرګند حالت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ استازي عرفات جمال اندېښنه څرګنده کړې چې له پاکستان نه ستنېدونکي افغان نجونې او ښځې افغانستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. نوموړي تورخم ته د سفر پر مهال په یو ویډیوي پیغام کې ویلي تر اوسه پورې د روانې اپریل میاشتې په لړ کې څه باندې 100,000 افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. هغه زیاته کړې چې په دغه کډوالو کې راستنېدونکي افغاني مېرمنې ښایي د افغانستان دننه د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو له کبله له زده کړو، کار او سفرونو څخه محرومې شي. اروپایي ټولنې له راستنېدونکو افغان کډوالو سره 250,000 یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي ټولنې یوه چارواکي پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې یاده ټولنه له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو لپاره په بیړني ډول 2.5 لکه یورو مرسته کوي. دا خبره د منځني ختیځ او مرکزي اسیا لپاره د اروپایي کمیسیون مشر کړې ده. د نوموړي په خبره ده پیسې به له سرپناه، روغتیایي خدماتو، خوړو او اوبو د برابرولو لپاره ولګول شي. هغه د اروپایي ټولنې په استازولۍ پرون د خیبر پښتونخوا له یو لوړپوړي اداري چارواکي شهاب علي خان سره د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کړې دي. افغانستان کې د ټاپي نه لیکه 14 کیلومتره غځېدلې ده. په افغانستان کې د ټاپي پروژې رئیس عبدالله ایوب وایي په هرات کې د ټاپي نه لیکې غځونې چارې اوس مهال 14 کیلومتره پر مخ تللي دي، خو په وینا یې د دې پروژې 40 کیلومتره نور مسیر هم د کار لپاره چمتو شوی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې بل لور ته د هرات والي د چارو چټکتیا لپاره د اسانتیاو برابرولو په برخه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. ټاپي د ګازو د لیک ستره پروژه ده چې د ترکمنستان هیواد ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته پرې لیږدول کیږي. د دغې پروژې د پایپ لاین اوږدوالی 1314 کیلومتره دی چې 814 کیلومتره یې دننه په افغانستان کې تیریږي. د کډوالو وزارت وایي تیرو 2 ورځو کې 103,000 افغان کډوال راستانه شوي دي. کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې د روان 2025 کال د اپریل لومړۍ څخه تر 22 نیټې پورې شاوخوا 103,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بیرته راستنېدونکو افغانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرولو په موخه یې څه باندې 78,000 بیرته راستانه شوي کادر او مسلکي افغانان ثبت او راجستر کړي دي. ورته مهال د اقتصاد وزارت وایي چې سرپرست حکومت د ملي او نړیوالو بنسټونو په مرسته راستنو شویو افغانانو ته په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي دي. المان د افغانانو په ګډون د 2000 هغه پناه غوښتونکو قضیې څېړي چې خپلو هیوادونو ته تللي دي. المان د مهاجرت ادارې ویلي چې د هغو پناه غوښتونکو پر وړاندې چې خپل هیواد ته تللي دي تر 2000 ډېرې دوسیې پرانیستې دي. راپور کې راغلي چې د جرمني د مهاجرت فدرالي دفتر په 15 میاشتو کې د هغو کډوالو په وړاندې چې د موجوده قوانینو څخه په سرغړونې خپل هیواد ته ستانه شوي له 2000 ډېر قضیې ثبت کړي دي. د دوی چویله په راپور کې راغلي چې عراق 242 قضیې، سوریه 240، افغانستان 240، ایران 115 او ترکیه په 110 پیښو کې هغه هیوادونه دي چې تر ټولو زیات کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راپور کې همداراز راغلي چې د جرمني پخواني حکومت په خپل امنیتي پلان کې موافقه کړې وه چې هغه خلک چې خپل هیواد ته سفر کوي د مهاجرت وضعیت له لاسه ورکوي پرته له دې چې په ځانګړو قضیو دوی سفر وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي مرستندویه بنسټونه د افغانستان کې نیمګړې پروژې بشپړې کړي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر له نړیوالو سازمانونو او مرستندویه بنسټونو غوښتي چې په افغانستان کې نیمه پاتې پروژې بشپړې کړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا سره د کتنې په مهال په هیواد کې د پراختیایي او نیمه پاتې پروژو په اړه خبرې اترې کړي دي. د برېښنا شرکت رئیس ټولنیزو، اقتصادي، صنعتي او کرنیزو برخو کې د برېښنا اهمیت ته په اشارې سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د برېښنا رسونې برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. په ناسته کې اوتنبایوا د برېښنا اړوند پروژو بشپړولو لپاره د نړیوالو تمویلونکو سازمانونو د هڅونې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. ټرمپ ویلي د امریکا او ایران ترمنځ تړون د ډیرو خلکو ژوند ژغورلی شي. د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا او ایران خبرې ښې روانې دي. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ وویل موږ له ایران سره ډیر ښه روان یو او ډیر جدي غونډې لرو. 2 انتخابونه شته، یو انتخاب هیڅکله ښه انتخاب نه دی. ټرمپ د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا او ایران ترمنځ خبرې روانې دي او ایراني چارواکو ویلي چې د تیرو پړاوونو په پرتله به د دریم پړاو خبرې اسانه نه وي. د ایران د ولسي جرګې د امنیت او بهرنۍ پالیسۍ کمیسیون غړی علاءالدین وایي چې د ایران اراده دا ده چې خبرې اترې نتیجه ورکړي ځکه بله لاره نشته، خو په همدې حال کې خبرداری ورکړی چې ایران به له خپل مشروع اټومي حق څخه شاته نه شي.
هغه ټینګار وکړ چې امریکا باید د اندېښنو د رفع کولو او تضمین ترلاسه کولو په بدل کې د ایران پر وړاندې بندیزونه لغوه کړي. ټرمپ پر سعودي عربستان د وسلو د پلور وړاندیز چمتو کړی دی. رویټرز د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې امریکا سعودي عربستان ته د سبا $100 میلیارډ په ارزښت د وسلو د پلور وړاندیز چمتو کړی دی. د راپور له مخې دغه وړاندیز به راتلونکې مې میاشت کې سعودي عربستان ته د ډونالډ ټرمپ په سفر کې اعلان شي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي د ټرمپ تر بیا واکمنۍ راهیسې له ریاض سره د واشنګټن اړیکې د پخوا په پرتله پیاوړي دي او په خبره یې د دواړو هیوادونو امنیتي همکارۍ د اړیکو مهمه برخه ده. تر دې وړاندې په 2021 میلادي کال کې د بایډن تر واکمنۍ لاندې د امریکا کانګریس پر سعودي عربستان د وسلو پر پیر بندیز لګولی و. غزه کې د لوږې او خوارځواکۍ له امله تر 500 زیات کسان مړه شوي دي. د غزې د حکومتي اطلاعاتو دفتر وایي په دې سیمه کې قحطي په واقعیت بدله شوې او د 50 ماشومانو په ګډون 52 کسان د لوږې او خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. یاد بنسټ زیاتوي چې د مرستو د ننوتلو د بندیز له امله د غزې حیاتي برخې له سقوط سره مخ دي او د نړیوالې ټولنې چوپتیا د شرم وړ ده. استرالیا کې د افغان کډوالو د فوټبال منتخب لوبډله کابل ته راورسېده. په استرالیا کې د افغان کډوالو د فوټبال منتخب لوبډله د افغانستان فوټبال ملي فدراسیون سره په همغږۍ نن کابل ته راورسېده. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست ویلي چې یاده لوبډله به د کابل غوره شویو لوبډلو د افغانستان د 19 کلنو فوټبال ملي لوبډلې سره په 3 دوستانه سیالیو کې برخه واخلي. ټاکل شوي چې یاده منتخبه لوبډله د راتلونکي یکشنبې په ورځ د اپریل په 28مه د کابل 20 کلنو فوټبال ملي لوبډلې د اپریل پر 9مه د 19 کلنو او د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د 19 کلنو فوټبال ملي لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د شاه ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.